د هندي فلمي اداکارې شروتي هاسن په اړه 10 نه ویل شوې خبرې. شروتي هاسن د هندوستان د بالیووډ فلمي نړۍ مشهوره اداکاره او همدا ډول سندرغاړې ده. نوموړې په 1986 زیږدیز کال کې د هندوستان په مدارس کې زیږېدلې وه. د نوموړې کورنۍ له وړاندې په فلمي نړۍ کې بوخته وه. شروتي هاسن د کمال هاسن لور ده. لومړی نوموړې 14 کلنه وه چې په فلم کې د ماشومې په رول کې کار پیل کړ. شروتي د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د های رام په نوم فلم کې ولوبېده. دوهم نوموړې پوهنتون لوستی او د ارواپوهنې برخه کې د لیسانس سند لري. شروتي د فلم او هنر په برخه کې ځانګړې زده کړې هم کړې دي. دریم شروتي هندو مذهبه ده. هسې هم د نوموړي دین دی خو بیا هم د خوراک پر اساس غوښې خوړونکې ده. څلورم شروتي تر اوسه واده نه دی کړی او په دې 2020 کال کې عمر 34 کاله دی. نوموړي له یو شمېر فلمي او سپورټي څېرو سره مینه کړې ده. شروتي له 2019 بیا تر ننه 15 هلکان ملګري یا هم بای فرینډز درلود. پنځم شروتي یو خور لري او هغه هم فلمي اداکاره ده. د شروتي پلار سیاسي فعال او فلمي لوبغاړی او مور یې هم د سینما په برخه کې کار کوي. شپږم ویلکم چې د شروتي او جان ابراهیم ګډ کمیډي فلم دی د شروتي د شهرت سبب وګرځېدی. اووم شروتي دا مني چې جراحي عملیات یې کړی دی چې د شونډو په شمول د مخ ځینې برخې یې په کې تغییر کړی دی. نوموړي له یو هندي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د جراحي عملیات بدلون سره یې دومره توپیر نه دی کړی چې د دې لومړنۍ او اوسنۍ څېره سره ونه پیژندل شي. اتم د هندي سینما د لسګونو لوبغاړي له منځه شاهرخ خان د شروتي د خوښې لوبغاړی دی او ترې اغیزمنه ده. نهم شروتي د کورنۍ ژوي لکه سپیانو او پیشوګانو له ساتلو او همدا ډول د بیلابیلو ډولو بوټانو اخیستلو سره مینه لري. نوموړي په سلګونو جوړې بوټان لري. لسم شروتي له خپلې مور سره یو ځل کلونه خبرې نه کولې. نوموړي له خپلې مور سره په دې ورانه وه چې د پلار لپاره یې د بل واده هڅه کوله. مننه.